کابل یو له هغو ښارونو دی چې زیات شمېر معتادین لري او د طالبانو حکومت وایي چې دغه ښار نه د معتادینو د ټولولو لړۍ به دوام ولري، خو په مخدره موادو وروږدي وایي چې روغتونونو کې ورسره زیاتی کیږي، سم خوراک او درمل نه ورکول کیږي، نو له همدې کبله له درملنې په ویره کې دي او ترې تېښته کوي. مشکلات زیاد ما همین مواد غذایی است، ادویه است، یکی زده‌خورد است که مردم همون گاردای شفاخانه لطه‌کوب زیاد میکنن. همین مشکل داره ما. زیادتر عملیات که در بیان از اونجا فرار میکنن، نمیخوان ترک کنن یا بستر کنن، خدا همین دلیل ده. دا معتادین دا هم وایي چې له ښه کېدو وروسته باید د کار کولو زمینې ورته برابرې شي او دوی په جسمي او فکري لحاظ قوي شي. دوی وایي په اوسني وخت کې دا اسانتیاوې په روغتیایي مرکزونو کې نشته او مریض د سختو قیوداتو او وهلو ټکولو له کبله له درملنې بېزاره کیږي. رفتار میشه مثل یک دزوار یا مثل یک بندی که مثال در پلچرخی بندی است. اونا که هستن مثال آدم کش هستن، این شخص ها هستن مریض هستن چون نو میخوان ترک کنن. په همدې حال کې د احتیاط د برخې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفي وایي چې معتادین د درملنې پر مهال د زهر ویستلو سختې دورې څخه تیریږي او له همدې کبله ډېر له درملنې ویره لري. یو لامل دا ده چې لکه د احتیاط د تعریف نه چې موږ وایو چې دا یو رواني او بیرته راګرځېدونکې ناروغي ده، نو دغه ناروغان د درملنې تجربه لري مخکې او د درملنې هغه د زهر جداینې دوره یا چې په هغه مسلکي لحاظ ورته ډیټاکسیفیکیشن وایي، د زهر جداینې دوره خپل اعراض او علایم لري چې په هغه کې شدید دردونه وي، زړه تنګوالی وي، اسهالات وي. یو لامل دا ده چې دوی د هغه دردونو نه یریږي او بیا نه غواړي چې درملنې ته شامل شي. ډاکټران وایي چې که څه هم اعتیاد یوه رواني او بیرته راستنېدونکې ناروغي ده خو په بشپړه توګه کنټرولېدونکې ده، نو په کار ده چې د درملنې وړاندې معتاد ته انګېزه ورکړل شي او د کورنۍ ملاتړ لپاره یې تداوی کې کورنۍ دخیله شي تر څو دوی تشویق شي او ټولنې کې د بیا شاملېدو لپاره خپلې درملنې ته غاړه کېږدي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ، کابل.